بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما محترم ورونو، کله چې مونږ غواړو چې د دشمن نه بدله واخلو، لیکن دشمن په مونږ باندې ډېر زیات زورور وي، مونږ د هغه نه په بدلې اخیستو باندې قادر نه یو. نن درته د یا منتقمو د الله جل شانه نوم دی. د دې درته یو داسې پرتاثیر وظیفه درته ښیم چې دا وظیفه تاسو تر زیات وخت پرې نه لګي، صرف 3 جمعې یې وکړئ. 3 جمعو پورې دا وظیفه وکړئ، تاسو به د دې ډېر عجیبه او ناشنا تاثیرات سیکئ. په خپلو سترګو باندې به تاسو ووینئ چې ستاسو دشمن څنګه خوار او څنګه ذلیل هغه واپس کیږي. الله جل شانه به د ستاسو انتقام د ستاسو د دشمن نه په خپله باندې والي. دا یو ډېر ښکلی زبردست عمل دی، او دا خصوصا د هغې وروڼو دپاره دی چې کوم وروڼه دا خبرې کوي چې یاره زه په دشمن باندې قادر نه یم، څه داسې خاص وظیفه راکړه چې زه د دشمن د شر نه په امان شم، یا د دشمن چې دی هغه باندې زما قابو راشي، یا دشمن وي او هغه نه الله جل جلاله په خپله انتقام واخلي، بدله ترې واخلي. نو دا عمل او دا وظیفه خصوصا د هغې وروڼو دپاره ده. د دې وظیفې د کولو د یا منتقمو د دې وظیفې د کولو یو ډېره اسانه طریقه ده. 3 جمعو پورې مسلسل روزانه دا وظیفه په کثرت سره کوه، یا منتقمو یا منتقمو یا منتقمو. او چې کله دا وظیفه کوې نو په ذهن او تصور کې د خپل دشمن خیال ساته چې یا الله زما دشمن ماته په امان که خپل خوار او ذلیل کې. خو دا هغه دشمن په باره کې کوئ چې کوم دشمن هسې بې څه په عذابول کوي، د ستا هېڅ څه ګناه نه وي، هسې بې سره په عذابوي. نو دا صرف د هغه دشمن په باره کې کوئ. ښه هسې بې څه به څوک تاسو نه په عذابوي، ورنه تاسو باندې به بیا الټه شي. هغه کسان چې تاسو هسې بې څه په عذابوي، د هغوی دپاره دا وظیفه بیا تاسو کولی شئ. تاسو صرف په ګارنټۍ سره د بلکل چې دغه 3 جمعې مسلسل داسې وکړئ چې دغه 3 جمعې مسلسل دا وظیفه په کثرت سره، یعنی په ناسته ملاسته ولاړه په هر حالت کې دا وظیفه تاسو په کثرت سره کوئ، نو د دې به انشاءالله تاسو یو ډېر عجیب تاثرات سیکئ. په خپله سترګو باندې به ووینئ چې ستاسو دشمن الله جل جلاله څنګه ذلیل او څنګه خوار کوي. وظیفه ډېره اسانه وظیفه ده، یا منتقمو یا منتقمو.